سلامونه. یوټیوب څه دی؟ تر څو پورې چې موږ یو شی پیژندلی نه یو، نو هغه استعمال موږ دپاره هم خطر کیدی شي او د نورو دپاره هم. که چېرته موږ ماشوم ته ټوپک تماچه ورکړو او هغه په استعمال نه پوهېږي، نو هغه پرې ځان هم ویشتی شي او نورو ته هم نقصان رسولی شي. یوټیوب هم یو داسې آله ده چې په دې باندې تاسو خپله زندګي جوړولی هم شئ او په دې باندې خپله زندګي تباه کولی هم شئ. زما په نظر کې یوټیوب د دنیا د ټولو نه غټه یونیورسټي ده. دا په 2005 کې جوړه کړه شوې وه. 3 ملګري د یو کمپنۍ نوکرانو هغوی دا جوړه کړه او په 2006 کې په ګوګل خرڅه کړه او اوس یې ګوګل چلی. په دې کې په 1 منټ تقریبا د 500 غنټو کانټنټ اپلوډ کېږي او دا یو داسې انقلابي سټپ و چې خلکو ته دا اختیار ورکړو چې په خپل کورونو کې، حجرو کې، افیسونو کې، په لارو کوڅو کې خپل ټي وي چلولی شي او کم چې کتونکي هغه پرې لایک کولی شي، ډسلایک کولی شي، کمنټ کولی شي، کوېسچن کولی شي او دې په ذریعه باندې پیسې ګټلی شي. دا یو انقلابي سټپ و. په دې باندې تاسو هر څه زده کولی شئ. په دې کې انټرټینمنټ شته. تاسو دا انټرټینمنټ لپاره استعمالولی شئ، تاسو ایز سینما استعمالولی شئ، تاسو په دې باندې بکس اورېدی شئ، تاسو په دې باندې چې د ایجوکیشن کانټنټ کتی شئ او دې باندې تاسو هر شی زده کیږي. تاسو د ګاډي ټیر څنګه بدلېږي دا تاسو زده کولی شئ. کپړې څنګه جوړوئ، وړه څنګه اغېږي، خوراک څنګه پخېږي، دا سبزي څنګه جوړېږي، بله څنګه چینج کېږي. یعنې د زندګۍ هر کار، که ستن څنګه جوړېږي دا او جهاز څنګه چلیږي او څنګه جوړېږي دا ټول په دې یوټیوب باندې شته او تاسو د دې نه زده کولی شئ که تاسو وغواړئ. مخکې موږ اکثر فریاد کوو چې موږ دې فیلډ ته تلل غوښتو خو مور پلار سپورټ نه کړو خپل خپلوانو. دلته یوټیوب تاسو ته بالکل فری موقع درکوي چې تاسو خپل سکلز ډیولپ کړئ. نو که تاسو څه هم کول غواړئ، رباب زده کول غواړئ، ډانس زده کول غواړئ، قرآن شریف زده کول غواړئ، قرآن شریف تلاوت اورېدل غواړئ، حدیث اورېدل غواړئ، هغه ون کانټنټ دلته موجود دي په بهترین طریقو باندې دلته اویلیبل دي. نو هغه تاسو خامخا په دې کې د خپل مقصد وپېژنئ، هغه پرې وکړئ. تاسو که کم شیز هم زده کول غواړئ، هغه چینل یې سبسکرایب کړئ، هغه کانټنټ به بیا تاسو ته راځي او یقین وکړئ که یو پرابلم تاسو سالو کول غواړئ یا یو سکلز ډیولپ کول غواړئ، روزانه صرف نیمه ګنټه هغې له ورکړئ او یو کال پس تاسو وګورئ چې کم خلکو په دې کې پی ایچ ډي کړي د هغې نه تاسو مخکې کېږئ که نه. ځکه چې دا یوټیوب یې ډیزاین کړی داسې دی. په دې کې به تاسو ته هغه شیزونه راځي کوم چې تاسو ته فایدې درکوي که تاسو د دې په استعمال پوه شئ. استعمال یې څنګه دی چې هغه چینل یې سبسکرایب کوئ کوم کې چې تاسو مقصد وي. دویم چې تاسو لاګډ ان یې، ځکه چې تاسو لاګډ ان یې نو یوټیوب به ستاسو هیسټري کلکولیټ کوي چې تاسو څه کې انټرسټ دی، بیا به تاسو ته هغه کانټنټ باندې ته راځي. تاسو په دې باندې دا سرچ کولی شئ زه پیسې څنګه وګټم، زه 1 لاک روپۍ څنګه وګټم، 1 کروڑ روپۍ څنګه وګټم. دا هر څه پې تاسو سرچ کولی شئ. زه نوی بزنس څنګه سټارټ کړم، زه بزنس خپل ډیولپ څنګه کړم، زه کمیونیکیشن سکل څنګه ډیولپ کړم، زه لیډرشپ سکل څنګه ډیولپ کړم، زه پارټي څنګه جوین کړم، زه پاسپورټ څنګه جوړ کړم، زه شناختی کارت څنګه جوړ کړم. هر څه پې اویلیبل دي. په یونیورسټۍ کې تاسو دا هر څه زده کولی شئ په دې یوټیوب کې. خو دې سره تاسو ښودی هم شئ. د بدقسمتۍ د وجې په پښتنو دومره ښایسته کانټنټ دلته اویلیبل نشته. خو زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو په نورو ژبو کې څه هم زده کوئ یا تاسو سره څه هم زده کړه وي، څه سکلز وي، نو هغه په پښتو کې اپلوډ کړئ چې په دې یونیورسټي کې د پښتو چې کوم ډومین دی دا هم ډیولپ شي او پښتانه په دې باندې لرنینګ وکړي او پښتانه په دې باندې ارنینګ وکړي. دا به کې خامخا وکړئ. ټول زما ریکویسټ دی. بل په یونیورسټۍ کې چې وي انټرټینمنټ وي، پای کې پارټیانې وي، پای کې سیمینار وي، کانفرنس وي، په یوټیوب کې هم دا وي. خو د دې مقصد دا نه چې صرف په دې کې ته ورک شي. کله چې موږ یوټیوب ته راشو موږ ته پته نه وي او پای کې دومره غیب شو راته پته نه وي او ګنټې وځي. نو انټرټینمنټ مقصد دا دی چې ته کله لرنینګ کوې ته بور کېږې نه، ته ورسره صرف تګان اورېدی شي، ته ورسره ویډیو کتی شي انټرټینمنټ والا، خو په هغه کې ورکېږه مو. مقصد یې دا دی چې ته لرنینګ وکړې یا په دې باندې ارنینګ وکړې. نو خپلې ویډیوز جوړ کړئ، هغه پې اپلوډ کړئ، په هغې باندې پیسې وګټئ او په هغې باندې نورو خلکو هیلپ وکړئ او په خپله که څه نه درځي نو هغه پې هم زده کړئ. یوټیوب ډېره غټه خزانه ده خو موږ له د دې استعمال زده کول پکار دي. نورو ته یې هم وښایئ، په خپله یې زده کوئ. په دې کې د وایس میسج هغه هم شته دی، اپشن هم شته. که څوک لیکل نشي کولی له پاسه بټن پکې ورکړئ، په هغې باندې کلیک وکړئ، بیا تپوس وکړئ چې هاو ټو ډو دیس، هغه به تاسو د هغې ریلیټډ ټولې ویډیوز راشي. تاسو په دې کې قرآن شریف اورېدی شئ، تلاوت اورېدی شئ. د زندګۍ هر کار په یوټیوب کې موجود دی او دا نه چې دا ختمیږي. په دې کې مسلسل نور اپلوډ کېږي او تاسو پکې هم اپلوډ کولی شئ.
نو زما امید دی چې تاسو به یوټیوب په صحیح طریقه باندې استعمالوئ او په خپله به بیا مې زده کړه کوئ، نورو ته به بیا هم څه نصیحت. سلام.